امریکا د ویزو د انتظار موده په وروستیو کلونو کې تر ټولو اوږدې کچې ته رسېدلی دی. دا وضعیت د یو لړ مهمو پالیسیو بدلونونو له امله رامنځته شوی چې پکې لاندې موارد شامل دي: د ډراپ بیکس له لارې د ویزې د تمدید اسانتیا محدودول یا لغوه کول، په دریم هیوادونو کې د ویزې د پروسس کولو پای ته رسول، د غوښتونکو د ټولنیزو رسنیو سوشل میډیا له زیاتې امنیتي ارزونې او د ډیرو غوښتونکو انتقال د حضوري مرکو یعنی انټرویو لیکو ته چې له مخې څخه هم ګڼې او بوختې وي. د دغو بدلونونو له امله د امریکا د ویزو غوښتونکو اوس د مرکو او د ویزو د پروسس لپاره د پخوا په پرتله ډیر وخت انتظار باسي. نو دغه حالت هر څوک لري په دغه وروستیو کې، هر څوک غواړي دا پوښتنه ولري چې زه زما کیس به خلاص شي، زما کیس به کله تکمیلیږي، ماته به انټرویو کله راځي، ماته به میډیکل کله راکوي او ماته به همداسې نور اپروول او دغه شیان به کله رسیږي. خو دا هر څه په سټیپ بای سټیپ یعنی قدم په قدم مخکې ځي. تاسو انتظار وباسئ او تاسو باید انتظار وکړئ، ځکه اوس په وروستیو د پالیسیو بدلونونو له مخې پروسه چې ډېر سلو روانه ده، یعنی ډېر سلو دی، ډېر په چټکۍ مخته نه ځي. نو د هر کله چې دا نارمل حالت ته راشي، نورمال حالت ته راشي، ځکه چې دلته په امریکا وزارت خارجه باندې ډیری کیسونه دي ورجمع شوي دي. دوی غواړي چې په دقیق شکل باندې هغه څېړنه وکړي، هغې باندې څېړنه وکړي. نو هغې له طریقه دوی غواړي چې په دقیق شکل که یو کس دننه کېږي امریکا ته، په دقیق شکل باید دننه شي، یعنی د هر څه له لحاظه باید پاک او څېړنه هم پای ته رسېدلې او بعد د هغې نه چې مثال ښه صحیح د اطمینان حاصل کړه، بعد د هغې نه تاسو ته دوی کولی شي چې ویزه درته درکړي، یعنی کلیرنس چې ستاسو وشو. تر هغه وخته پورې چې کلیرنس ستاسو نه وي شوی، تر هغه وخته پورې چې دوی مطمئن شوي نه وي، تر هغه وخته پورې چې ستاسو هر څه دوی چې کړی نه اوسي، تاسو ته باره څه شی نه درکوي. نو تاسو مثال دغه مه کوئ، کوشش مه کوئ چې زر زر انکوایري ورته وکړي، اله زما څنګه شو، زما څنګه نه کېږي، اله یا زما به کار وشي ولې به نه شي. دا ټول هغه خبرې دي چې دا ټول USCIS یعنی وزارت خارجه امریکې سره دی، د امریکا کډوالو ریاست وزارت سره دی. هغې دا پروسس کې هېڅوک دې په اړه دغه نشي کولی، څه ورته وایي، ځواب تا ته نشي درکولی چې ستا کار به زر کېږي، ستا کار به ورو کېږي، ستا کار به وخت نیسي، ستا کار به بندېږي، ستا کار به رتېږي. هېڅوک د دې په اړه څوک نشي کولی، که نه وکیل کولی شي، نه سوشل میډیا ورکران کولی شي، نه بل هغه متخصصین چې په مثال په مهاجرت برخه کې کار کوي، هغه هېڅوک دا کار نشي کولی. فقط او فقط ستاسو کیس چې دی هغې پورې مربوط لري، هغې ورباندې تصمیم نیسي او بعد د تصمیمه تا ته ایمیل یا میل باکس کې ورقې درته لیږي. که امریکا کې په میل باکس کې درته اول درکوي، او که چېرته بیرون خارج د امریکا نه اوسېږي نو ایمیل له لارې تا ته ځواب درته درکوي. نو دغه وروستی جزئیات دي. زه غواړم چې دا عامه پوهاوی ویډیو ده، خاص د عامه خلکو دپاره چې پوه شي چې مثال په کوم حالات کې د دې کیسونه دي، باید انتظار وباسي تر هغه وخته پورې چې د یو تصمیم ونیسي په کیس باندې او هغې ته ځواب ورکړي. بیا هم ډېره مننه ژوندي اوسئ. که چېرته دا عامه پوهاوی ویډیو که چېرته تاسو غواړئ چې د په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړئ، نو مهاجرتي وکیلانو سره وګورئ، هغوی به تاسو دپاره دقیق معلومات وړاندې کړي. نو په خدای مو سپارمه، ژوندي اوسئ. سلام علیکم.